بسم الله الرحمن الرحيم. يا كبير جل جلاله، يا كبير جل جلاله. دا الله تعالی 38 نمبر نوم دی، 38 نمبر نوم، 38 نمبر نوم دی الله پاک یا کبیر جل جلاله. دې معنا د اے ډیر لوی ذاتا، اے ډیر لوی ذاتا. علماء کرام د دینم د دې پایدې ذکر کړی دي. اوله پایده په کې دارا چې کوم انسان نارنه زنه الله پاک دا نوم یا کبیر جل جلاله ډیر ډیر وایي، ولاړه په ناس په ملا سره وخی وایي، هغه ته د علم او د معرفت دروازې کولاویږي. د دین علم به الله سیوا کوي او د الله تعالی سره په جنګلو به سیوا کوي، تعلق به سیوا کوي، او د مخلوق په نظر کې ممتاز شي او چې ته مرتبه وو ته ملاو شي. او د خوراک په سیسیز من اولسته شي، د خوراک په سیسیز اولسته شي، او په خزه خاون اخوري شي، په خپل منځ کې به محبت پیدا شي. نو خو دا مسله ډیره زیاتې شوې دي، د خزه خاون منځ کې تعلقات خرابېدل. د قیامت علامونه ولا مزار وي طلاقونه به ډیر شي. دا علامه موجود شوی ده کنه. په معمولی معمولی خبرو باندې خاون خزه ته عزت سما طلاق او په معمولی خبرو کور کې جنگ جګړې روټه ولې نه وخت شو او ترکاري کې دا مال غولې سیوا شوی ده او دا چې ولې نه وخت شو اله کپڑے ولې نه سری کړی او پلانکې کار ولې داسې نه کړی. په دې معمولی خبرو باندې خزه خاون مې کې جګړې. حالانکه قاضي خان لیکلي دی دا د حنفي مسلک کتاب دی قاضي خان چې خزه خاون خزه په یو خبرو باندې والي شي او جګړه وسره کولای شي. یو په دې چې موږ نه کوي خزه مون نه کوي نه خاون دی والي شي. دویم دا چې خاون اجازه نه بغیر د کور وزي بازار ته ځي، مور پلار کوي ځي، خپلوان کوي ځي، ډاکټر لذي تپوس نه کوي د تپوس کور وزي، نو په دې باندې خاون والي شي. دریم دا چې د خاون د بچو خیال نه ساتي، دغه د صفای، دغه د لباس او دغه بچو ته سپک ګوري، نو خاون د پرې باندې والي شي. او بل دا چې د زینت نه کوي، خاون ته ځان نه سنگار کوي او زینت نه کوي، نو افاقي باندې والي شي. باقی نور خبرو باندې وار ټکول دا د بد اخلاقو خلکو کار دی او دا خاون کار دی چې غیر دین ډېر لري. راځي په کورونو کې هوت او ورولي محبت پیدا کی. دې نمبر پیدا پکې دارا چې کوم سړی د خپل عہدې نه معزول کړي شي، چې سړی د خپل عہدې نه معزول کړي شو، لکه په ډیوټي باندې لګیدل او هغه نه ډیوټي نه ختم کړي شو، هغه ته نوکری ملاو او دا نوکری نه وشړل شو، استعفا ورته ملاو شو، نو هغه په خپل عہدې په خپه دي، د خپل کرسي عہدې په خپه دي، خپل نوکری په سي نو ورځ روزي دی ونیسي او روزانه زر ځلې وي یا کبیر جل جلاله، یا کبیر جل جلاله. ان شاء الله جګه تبع عہده او ډېر عزت او چتوالی ملاو شي. دا خپل وظیفه ده. باندې کسان په دې پریشانی روانه نوکری لاس نه وته وای کنه ورجه وساته او روزانه په روزي په حالت کې زر پیری وایا یا کبیر جل جلاله، یا کبیر جل جلاله. ته ګوره سکی ها چې تر ورجه پوره کې ان شاء الله چې ما عہده وته ملاو شي کوم ته لري شي. یو دغه الله تعالی د بهترین عہده بهترین نوکری بل درکې ان شاء الله تعالی. کوم کسان چې نوکری لپاره دا غواړي وظیفه نو دینه خو وظیفه بل نشته، خو یقین سره وای الله په ذات کلک یقین ساتي چې دا کار الله تعالی خامخا کوي. څنګه چې بچي د مور پلار نه په یقین سره غواړي او ته جاړي د جنور کې نوال ځان وي او ځان نه غوړي زمکه ته دغه سړی الله تعالی نو وو. درې نمبر پیدا په کې دار چې بادشاهانو او د حاکمانو وظیفه ده. بادشاهانو حاکمانو وظیفه ذکر چې دی اهتمام کوي او حاکمان دی روب بوي او مهمات به خاصه طریقې سره سره رسي. او هدي ولا سره فوج کې د پولیس کې دی یا نور داسې برزي او بر او حدود منې دي افسر دی وغیرہ وزیر اعظم او صدر پورې چې دا وظیفه ډېر کوي یا کبیر جل جلاله او هدا کې ویل نور مخکې بوزي او عزت بوته ملایي. او درې نمبر پیدا پکې دارا څلورم نمبر پیدا چې نه حاضرې په بیمار ولې ان شاء الله چې ټیک بشي. پنځم ایسو کې دا نه الله پاک دانو سر زل اوللی مخلوق کې به عزتمن کړي شي، ورته کې سر پیریو نه الله وزي عزت ملاو. اشپاګن او پیدا شو کې دا ډېر لوري الله پاک دانو یا کبیر جل جلاله د مخلوق په نظر کې ممتاز وي، علی مرتبه پیدا کی، له مرتبه حاصله کی، له مرتبه ته ملاو شي. د دې وجه نه الله پاک دانو په ولاړه په ناس هر حال کې وای یا کبیر جل جلاله، یا کبیر جل جلاله.
سورونو بر پیدا پکې دارا چې نه حاصل چاوي یا کبیرو جل جلاله نه پیری وي ابي بیمار من اوللی ان شاء الله چې هغه الله ټیک کی دا دمم دی ها بیماری دمم دی اس کا بیمار دی اتاو نه پیری وي یا کریمو جل جلاله یا کریمو جل جلاله او بیمار من دم کو اگر بیمار الله پاک صحت امور کو ان شاء الله تعالی خدا د هوټه مقرر کی هوټه باندې بیمار باندې دا وي د بیمار کېدو پوری دا وظیفه جاری سات خلک موږ دم نه راځي دا دم نه وای کنه یا کبیر جل جلاله اګه بیمار دی نه په وای په چوک شوی سره خپل دم دی خلک موږ دمونه نه راځي دې چې دم کم دی ادا تجربه شي خبره ده چې الله تعالی په دې باندې بیمار خکې هوټه مقرر کی او خاص ټیم باندې راځي او دا پیوي چوک کې پنځم نمبر پیدا پکې دارا سوګي د الله پاک دانوم یا کبیر جل جلاله اورز کې سل پیری وي او دعا غواړي نو مخلوق کې به الله تعالی د عزتمن کی مخلوق کې به عزتمن وي مخلوق کې بسوي عزتمن بوي آسان چلې اورز کې سل پیری وای الله د عزت در په معاشره بعض کسره زما په معاشره کې څه قدر نشته کور کې ارس سپک ګوري واخص خر او دارن رونه بایگان چمگاون ودی من عمل شروع کړه نو سل پی روا یا کبیرو جل جلاله اوی دعا وړ تو ګور سکی ها پکم نمبر پیدا پکې دارا چې الله پاک دانوم همیشه وی ولاله په ناس وملاس اروخي وی یا کبیرو جل جلاله د مخلوق په نظر کې ممتاز وي د مخلوق په نظر کې سوي ممتاز بوي